السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حامد او مسلم وبعد محترم نور پښتنه کړي د چیرې یو قاری صاحب دغه په اول رکعت کې غلط شودري آیتونه ویلو بیا رکوع ته لاړ نو په دویمنی رکعت کې به داغې نو زیات تلاوت کولی شي کنه. جناب محترم اول خو دې قاری صاحب ته په کار دا نه و چې ډایرکټ تللی وای ځکه د سحر په منځ کې خو سنت دا دي چې کم سے کم په اولني دغه کې څلوېښت آیتونه ووایي. نو په کار دا چې کوم ځای کې غلط شوی هغه صورت به پریخي وتلی به دیرشمه سپاره کې داسې قاری صاحب نو دیرشمه سپاره کې د کوم صورت په کار د شروع کړی وای عامه به شروع کړی وای بیا به عامه نو ورپسې والنازعات او عبس وتولى او دغه کوم صورت به شروع کړی دی کې هیڅ مسله نشته چې د یو ځای کې غلط شي هغه پرېږ دی بل ځای ته لاړ شي دې سره شرعاً هیڅ قسمه مسله نه راځي. نو په کار دا د اول خدا قاری صاحب دا ځکه خو عالم سړی پسې مونږ د قاری نه افضلی چې عالم په دې پوهیږي چې کوم ځای کې بند شوم بس بیا لاړ شي بل ځای ته او قاری صاحب خو چې بس ورخطا شي هغه وایي چې بس لکه چې کار خراب شو بس درز غب جوړ کی. نو اول خو دې قاری صاحب ته په کار دا و چې داس چلې کړی وای چې بل صورت شروع کړی وای چې وګ تلاوت پکې کړی و. دویمه دا ده چې عام طور سره د فرض منځونو ترتیب دا دی فرض منځونو چې دویم رکعت به د اولنی نه د دریو آیتونو نه زیات وګد نه وي که د دریو آیتونو نه زیات وګدي دا مکروه دی خو تنزیهی مکروه دی تحریمی نه دی ګوره یعنی خلاف اولا عمل دی ښه نه دی نور داسې نه دی چې په دې سره یا ګناهګاري یا منځ کې څه فرق راځي منځ کې بالکل څه فرق نه راځي لیکن مکروه تنزیهی دی ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عامه طریقه دا نه و اگر چې کله کله دا طریقه پاتې شوی لکه اوس د جمعې منځ یا د اختر په منځ کې رسول الله اول کې سبح اسم ربک الاعلى ویل او دویم کې هل اتاک حدیث الغاشیه ویل نو سورۃ الغاشیه خو د سبح اسم ربک الاعلى نه غټ دی نو کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د قرنګي کار کړی دی خو عام طور سره د رسول الله معمول دا او تقریبا چې د سوراتونو منځ کې به برابر او د رکعاتونو په منځ کې به برابر سوراتونه ویل نو د دې وجنه د دریو آیتونو نه زیات مکروه تنزیهی دی هغه خلاف اولا عمل دی خو کچاو که منځ کې وسره څه تغییر او فرق نه راځي. سلام